د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون ټلویزیون د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د روان لمریز کال د غبرګول یا جوزا 11 او د 2022 کال د جون لومړۍ نیټه ده. په پیل کې هم تر ټولو مهم په افغانستان کې بېوزلي اوج ته رسېدلې. تېرو اتو میاشتو کې د بېوزلۍ له امله تر 120,000 ډېر ماشومان مبادله شوي دي. اسلامي امارت یې په رسمیت پېژندلی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیوادونو له مرستو داسې ښکاري چې اسلامي امارت یې په رسمیت پېژندلی ده. د ملګرو ملتونو د غوښتنو دوام. یونما وایي افغان ژورنالستان دې نه ځورول کیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې جو بایډن اوکراین ته د نویو راکټي سیستمونو پر چمتو کولو موافقه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتکیم. تېرو اتو میاشتو کې د بېوزلۍ له امله تر 120,000 ډېر ماشومان مبادله شوي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یوه مطلب په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته وضعیت ډېر ناوړه شوی دی. دغې ورځپاڼې د خپل مطلب په دوام کې لیکلي چې په افغانستان کې لوږې او بېوزلي کورنۍ د نه اټکل وړ سناریو له دې جملې د ماشومانو سخت کارونه، د ماشومانو ودول او د اولادونو پلرلو ته اړ کړي دي. په دغه مطلب کې راغلي چې دغه د څو مرستندویه سازمانونو د اټکل پر بنسټ په افغانستان کې د امارت له واکمنۍ د اتو میاشتو په تېرېدو سره څه د پاسه 120,000 ماشومان مبادله شوي دي. د دغه مطلب د لیکوال په وینا په دې موده کې چې امریکا او اروپایي هیوادونو خپله شتمني او انرژي پر اوکراین متمرکزه کړې، تېرو اتو میاشتو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد شوی دی. د دغه مطلب په دوام کې د طالبانو لخوا پر خلکو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د سختو قانونونو لګول افغانستان له مرستو د کمېدو لامل بلل شوی دی. دغه مطلب په داسې حال کې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لخوا خپور شوی چې په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته د بدن د غړو او د کورنیو لخوا د ماشومانو د پلرلو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر هیوادونو اسلامي امارت په رسمیت پېژندلی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د هیوادونو له مرستو داسې ښکاري چې اسلامي امارت یې په رسمیت پېژندلی، خو په رسمي ډول یې دا موضوع نه ده اعلان کړې. خو شنونکي بیا وایي اسلامي امارت ته د رسمیت پېژندلو لپاره ډېرې مرحلې پاتې او تر څو چې د نړیوالو مشروع غوښتنې ونه مني رسمیت پېژندل به یې سخت وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي له CNN سره په تازه مرکه کې ویلي د نړۍ د ځینو هیوادونو له مرستو او همکاریو داسې ښکاري چې اسلامي امارت یې په رسمیت پېژندلی، خو تر دې دمه یې په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې شنونکي وایي تر څو چې اسلامي امارت د نړیوالو مشروع غوښتنې ونه مني رسمیت پېژندل به یې سخت وي، او زیاته یې کړه چې د سفارتونو د خلاصېدو علت یې له افغانانو سره مرسته کول دي. زه په دې اند یم چې تر اوسه پورې لا د اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو ته ډېر واټن پاتې ده، ځکه کوم هیوادونو چې دلته خپل سفارتونه خلاص کړي دا غواړي د افغانستان د خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په رسمیت نه دی پېژندلی او د افغانستان اسلامي امارت ته ډېر کارونه لا پاتې دي چې دوی وکړي تر هغو نړۍ نور هم اعتماد ورباندې وکړي او دوی یو تعامل ته نږدې سي تر هغو په رسمیت وپېژندل سي. خو یو شمېر نور بیا زیاتوي دا چې ځینې هیوادونو خپل سفارتونه افغانستان کې پرانیستي دا په غیر مستقیم ډول د اسلامي امارت په رسمیت پېژندل دي. داسې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقي وایي چې ځینې هیوادونه موږ په رسمیت پېژندلي او ما اعلان نه کوي. دا ته ډېر بریده پورې په حقیقت ولاړه خبر ده، ځکه دا هیوادونه افغانستان سره راکړه ورکړه لري، ډیپلوماتیکې غیر مستقیمې اړیکې لري. خپل ډیپلوماتان مثلا خپل سفارتونه په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان ډیپلوماتان یو دوه مني دوی کنسولګریانو چارې مخې ته وړي، نو دا په خپله معنا دې ورکوي چې یعنې اړیکې د افغانستان سره دوی لري، دا تګ ورتګ یا طالبان دعوتول. اما دوی دغه مشکل چې ما وخت یادوري وکړه
نه معنی دي چې اعلان رسمي وکړي چې په رسمیت افغانستان وپېژني. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تر دې دمه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او ځینو هیوادونو اسلامي امارت ته ویلي که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي په رسمیت پیژندل به یې سخت شي. د پاکستانی پوځ او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو لپاره کابل ته یو 50 کسیزه پلاوی راغلی دی. ټاکل شوي چې د اسلامي امارت په منځګړیتوب د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د قبایلي مشرانو یوه جرګه چې شمیر یې تر 500 کسو پورې رسیږي په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړي. افغان شنونکي د پاکستان پوځ او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات ښه اقدام بولي، خو وایي چې اسلامي امارت باید چاته اجازه ورنه کړي چې له افغان خاورې څخه وسلوال فعالیت وکړي. ځینې یې بیا نیوکه کوي چې د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ ترمنځ مذاکرات د افغانستان او اوسني حکومت په ګټه نه دي. د پاکستاني حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د مذاکراتو لپاره د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د قبایلي مشرانو یوه جرګه کابل ته رسیدلې چې د دې جرګې غړي به دلته د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره وویني. په دې هیئات کې د شمالي وزیرستان، اوکرزی، کرم، خیبر، مومند، باجوړ او ملکنډ په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د روغې جوړې دا خبرې د اسلامي امارت حکومت په منځګړیتوب ترسره کیږي. تحریک طالبان پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي شرعي نظام د پلي کېدو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوي مشري به د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. تحریک طالبان پاکستان دا غوښتنه لري چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شرایط نافذ شي. د پاکستاني حکومت د دوی تضمین وکړي چې څوک به څه نه ورته وایي، نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغه وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستاني طالبانو تحریک دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شوي وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپیژندل شي. افغان شنونکي د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات ښه اقدام بولي، خو وایي چې اسلامي امارت باید چاته اجازه ورنه کړي چې له افغان خاورې څخه وسلوال فعالیت وکړي. دا یو ډیر نیک حرکت دی که مونږ هم دغه ابتکار افغانانو هم 20 کاله 15 کاله 10 کاله مخکې کړی وای، زموږ د مملکت سرنوشت په دې شکل نه وای. دا چې پاکستانیان بغیر د بل ملک نه خپل مشکلات خپل په منځ کې په خپله حالي، دا ډیر مثبت کار دی، ستایي. او ټي ټي پي د پاکستان سره جوړېدل او ټي ټي پي د پاکستان سره مشترک حکومت جوړول یا دا د پاکستان کار دی او دا د پاکستانیانو مسله ده، په افغانانو پورې کومه اړه نه لري. ولې یو شی چې افغانانو ته ډیر مشکل دا دی چې موږ باید د هیڅ همسایه ملک مخالفینو ته خپل په ملک کې باید ځای ورنکړو په هیڅ عنوان باندې. دا د بین المملکتین په مابین کې اړیکې خرابوي. خو ځینې شنونکي نیوکه کوي چې د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ ترمنځ په افغانستان کې مذاکرات د افغانستان او اوسني حکومت په ګټه نه دي. چون افغانستان یک کشور غیر منسلک است و در هیچ مسائل داخلی کشورهای دیگه و دینا مداخلی نداره و خاک افغانستان در مقابل هیچ کس استعمال نمیشه. بناهن ما در این مورد همکاری کرده نمیتونیم، معذرت خدا بخواین. و طوری که پاکستان در طول چندین سال همین پالیسی را در مقابل جهان و با ما داشتن. حالا به نظر ما این همکاری به نفع افغانستان نیست بلکه به ضرر افغانستان است و همین ما که برای کسی میخوایم مصالحه کنیم اونمو اسناد جمع میکنه در مقابل ما پس در جامعه جهانی استفاده میکنن. حالا از میانجیگری در بین تی تی پی و حکومت پاکستان به نفع امارت اسلامی و افغانستان نیست و افغانستان باید از این گوشه‌گیری کنه و معذرت بخواه. د یادولو ده چې د روان کال له فبرورۍ راهیسې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پوځ استازو ترمنځ مذاکرات روان دي. اسلامي امارت 2 اونۍ وړاندې منلې وه چې د حسن نیت له مخې د دواړو خواو ترمنځ د روانو خبرو کوربهتوب کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه د ګډې تګلارې په رامنځته کولو خبرې کړې دي. په همدې تړاو پرون د قزاقستان په الماتا ښار کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن چې غونډه کې ګډون کړی و وایي چې ګډونوالو د افغانستان د وضعیت
او په اړه یې د واحد تګلارې د رامنځته کېدو په اړه بحثونه وکړل. ویل کېږي چې په غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکالا په نړیوالو همکاریو کې د قزاقستان د ولسمشر استازي ایرزان غازي خان او د ترکمنستان، ازبکستان او قرغستان چارواکو ګډون کړی و. نیکلاسن پر خپل ټویټر لیکلي د الماتا غونډې ګډونوالو په ګډه سره افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستل کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان میرمنې باید د کار او ټولنیزو فعالیتونو کې د ونډې اخیستلو ازادي ولري. د نیکلاسن په خبره چې د غونډې ګډونوالو افغانستان کې پر اقتصادي وضعیت هم خبرې کړې دي او ټولو په یوه خوله د ستونزو د حل لپاره د مشترکو هڅو ژمنه کړې ده. اسلامي امارت دې له ملګرو ملتونو سره اړیکې پراخې کړي. شنونکي وایي اسلامي امارت دې له ملګرو ملتونو سره اړیکې سمې کړي تر څو ملګري ملتونه خپل سري راپورونه جوړ نه کړي. یو شمېر شنونکي بیا وایي نړیوال یوازې هڅه کوي تر څو د افغانانو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او یووالی له منځه یوسي. د 2021 کال د اګست په نیمایي جمهوري نظام سقوط وکړ او اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره څه کم زیات 20 کاله وروسته پر افغانستان خپل ولکه ټینګه کړه چې پر مهال اسلامي امارت له نړیوالو له لوري کله د بشري حقوقو او کله هم د تروریستي ډلو سره د اړیکو په تورن سوی. دا ځل د افغانستان د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له افغانستان نه د 11 ورځني سفر وروسته د ترکیې په استانبول کې له یو شمېر افغان سیاسیونو او فعالینو سره لیدلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې دا ځل د پنجشیر او نور ولایتونو څخه راپورونه څیړي چې د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري بشري حقوق نقض شوي دي. په پنجشیر او نور ولایتونو کې د بشري حقوقو سره غړونو راپورونه د یونما په همکارۍ د دغه حکم له مخې په جدي توګه څیړل کیږي. موږ څارنې ته دوام ورکوو او د دغه ډول کړنو مخه نیسو. شنونکي د ریچارډ دغه ټویټ په غبرګون کې وایي د افغانانو په منځ کې دا ډول خبرې بې ثباتۍ ته لاره هواروي او غوښتنه لري چې ملګرو ملتونه د افغانستان ټولو برخو ته رسیدګي وکړي تر څو حقایق ترلاسه کړي. قندهار، پنجشیر، دایکنډي او هرات یوه معنا لري. د افغانانو په منځ کې تفریقه اچول دا په خپله یو داسې عمل ده چې بې ثباتي ته لاره هوارول دي. هیله من یم چې ملګري ملتونه د ټولو افغانانو تشویش ورسره او د ټولو ولایتونو په هکله باندې راپورټونه واخلي او راپورټونه ولري او څېړنې وکړي تر هغو د افغانستان وضعیت دوی ته نږدې معلوم شي. او همداسې د افغانستان اسلامي امارت ته لازمه ده چې د ملګرو ملتونو سره خپل اړیکې نږدې کړي تر هغو د هغوی د هیاتانو راتګ ته لارې هوارې کړي او د افغانستان ګوټ ته دوی لاړ شي. نور بیا د اسلامي امارت غواړي چې د دا ډول راپورونو او هغه کسانو لپاره چې دا ډول راپورونه خپروي باید د څار کمیټه وټاکي تر څو د هغوی دا ډول خبرو مخه ونیسي او حقایق وسپړي. او دوی غواړي په خپلو درواغجنو راپورونو باندې د افغاني ټولنې ترمنځ هغه کورنۍ جګړه یو ځل بیا رامنځته کړي او کورنۍ جګړې ته بیا لمن وهي. نو موږ افغانان له اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د داسې بهرنیو رسنیو دپاره یو د څار کمیټه وټاکي او نړۍ ته هغه حقایق او رښتیني حقیقتونه او واقعیتونه نړۍ ته وړاندې کړي، نه چې دوی درواغ او زموږ د ټولنې ترمنځ د جګړې لامل شي. نو زموږ له اسلامي امارت څخه دا په کلکه غوښتنه ده چې د دغسې ټولو رسنیو دپاره د یو څار کمیټه وټاکي او دوی په رښتینې بڼه رښتینې حقایق ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. دا ډول خبرې پر داسې مهال کیږي چې اسلامي امارت لا هم د نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو له لوري تر سختو فشارونو لاندې دي. د هغوی په خبره اسلامي امارت د نړیوال غوښتنې ومني او بشري حقونه دې نه نقض کوي تر څو دوی په رسمیت وپېژندل سي. د خبریالانو خپلسري نیونې او ګواښل بس کړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ پلاوي دفتر یا یونما یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او ګواښل دي بس کړي. یونما په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس هم په افغانستان کې د خبریالانو ځورول دوام لري. یونما له طالبانو غوښتي چې د خبریالانو خپلسري نیونې او ګواښل دي پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ پلاوي دفتر همداراز د طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان او رسنیز کارکوونکي دي آزاد کړي. یونما په داسې حال کې د خبریالانو
او رسنیزو کارکوونکو د نیولو بندولو غوښتنه کړې چې په روانه اونۍ کې کابل، فاریاب او پکتیکا کې څو تنه خبریالان نیول شوي دي. په کابل ښار کې نږدې 80 سلنه کوڅه ډب سپي واکسین شوي دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د یوې موسسې سره په ګډه د کوڅه ډبو سپیو کنټرول لپاره کار کوي. دوی په کابل ښار کې د کوڅه ډبو سپیو زیاتېدو ستونزه مني، خو زیاتوي چې سپیو د لیونتوب څخه د مخنیوي او د دوی ژوند کولو لپاره په جدیت سره کار روان دی. په ورته وخت کې عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله د لیونیو سپیو پیښو کې زیاتوالی راغلی او زیاتوي چې روان میلادي کال کې 5171 پیښې ثبت شوي دي. وروسته له هغې چې په هیواد کې د کوڅه ډبو سپیو شمېر کې زیاتوالی راغی، په ځینو ولایتونو کې خلک د ستونزو سره مخ کړل. تازه د کابل ښاروالي وایي چې د یوې موسسې سره په ګډه کار کوي ترڅو د سپیو د لیونتوب څخه د مخنیوي او د دوی د جنس د ډیرولو مخه ونیسي. د کوڅه ډبو سپیو د کمښت او کنټرول لپاره کابل ښاروالي له یوې همکاري موسسې سره په ګډه کار کوي. دا منو چې په وروستیو کې به کابل ښار کې د کوڅه ډبو سپیو شمېر ډیر شوی وي، خو له لیونتوب څخه د مخنیوي او د دوی د عاقم کولو یا شنډولو لپاره دوامدار کار روان دی. دوی ته واکسین ورکول کیږي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین د سپیو د زیاتېدو ستونزه مني، خو زیاتوي چې 80 سلنه کوڅه ډب سپي واکسین شوي او د خطر تصور ترې کم دی. دوی وایي تر اوسه د لیوني سپي د دړلو کومه پیښه په کابل کې نه ده ثبت شوې. د موسسې د شمیرو له مخې نږدې 80% سپي په کابل ښار کې دوی واکسین شوي دي او دوی نه د زیان تصور کم دی. پاتې 30% چې کوم دي هغوی باندې روزمره کار کیږي او په نږدې راتلونکي کې به ټول کوڅه ډب سپي واکسین شي او د دوی د زیان مخنیوی به وشي. او لله الحمد په کابل ښار کې موږ د لیوني سپي د داړلو هیڅ کومه پیښه په هیڅ هسپتال کې یا روغتون کې نه لرو. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت ویان د تیر کال په پرتله د لیونو سپیو د دړلو د پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې د روان میلادي کال له شروع تر اوسه پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لیوني سپي د دړلو 5171 پیښې ثبت شوي دي. شروع سال 2022 تا فعلا در حدود 5171 واقعه داریم در تمام افغانستان. از جمله 3123 واقعش مربوط به مردها میشن، 952 واقع هم مربوط به خانم هاست و 1096 واقع هم مربوط به اطفال هستند و در حدود 8 فوتی هم تا فعلا داریم. د یادولو دا چې د سپیو دړل یو خطرناک میکروب دی چې د سپیو څخه انسان ته انتقالیږي. په لومړیو کې د انسان عصبي سیستم خرابوي او وروسته د انسان د مرګ سبب ګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستې لپاره د مالي امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام په تازه څرګندونې کې ویلي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې په افغانستان کې له خلکو سره پر بشردوستانه مرستو بوخت دي او هڅه کوي له لا ډیرو اړمنو سره مرستې وکړي. د سرچینې په وینا دوی دمګړی په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو د مرستې په موخه د مالی امکاناتو له کمښت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام پر نړیوالو مرستندویه بنسټونو غږ کړی دی چې له دوی سره مرستې ډیرې کړي څو له خطر سره مخ میلیونونه انسانانو ژوند وژغوري. دغه اداره وایي دمګړی دوی اړ دي چې د یوې ډلې وږو وګړو د مړولو لپاره د بلې ډلې خواړه پر دوی وویشي. هره اونۍ لسګونه افغانان جرمني ته لیږدول کیږي. د جرمني د بهرانیو چارو وزارت په تازه څرګندونې کې ویلي چې دوی د خپلو افغان همکارانو او د دوی د کورنیو ایستلو ته ادامه ورکړې ده. د سرچینې په خبره دوی هره اونۍ لسګونه افغانان د ایران او پاکستان له لارې راوباسي او جرمني ته یې لیږدوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې کسانو شمیر په اونۍ کې په اوسط توګه 200 کسانو ته رسیږي. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ادعا کړې چې په دې موده کې 8006 افغانانو ته ویزې ورکړي دي او دوی یې په آلمان کې ځای پر ځای کړي دي. وروسته له هغې چې په افغانستان کې پخوانی حکومت سقوط وکړ نو زرګونه افغانان د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري ولېږدول شول چې آلمان هم د زرګونه کسانو د لیږدولو ادعا کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت وایي د قوشتپې کانال د جوړېدو چارې به
له ټاکل شوي وخت مخکې پای ته ورسیږي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګاني نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي ملي خپرختیا شرکت مشل عبدالرحمن عطاش د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د قوشتپې کانال د جوړېدو چارې په سم ډول روانې دي او له ټاکل شوي وخت مخکې به پای ته ورسیږي. ښاغلي عطاش د قوشتپې کانال د افغانستان مهمه پروژه ګڼلې ده او ویلي دي چې د دې ترڅنګ به ځینې نورو پروژو ته هم کار کوي. د قوشتپې کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو عملیاتي چارې په تیر جمهوري حکومت کې پیل شوې خو د یاد حکومت له نړېدو وروسته طالبانو یو ځل بیا د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د دې کانال د جوړېدو چارې پیل کړي. کندهار کې د زونونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. په کندهار کې نن چهارشنبه د زونونو ترمنځ د حاجي میرویس خان نیکه په نوم 3 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د یادې سیالۍ چمتو کوونکي وایي د دې لوبو څخه یې موخه د هغو لوبغاړو انتخابول دي چې په ملي ټیمونو کې د لوبېدو وړتیا لري. د کندهار کرکټ پر دغه لوبغالي یو ځل بیا د نوو ټوکېدلو ځوانانو ترمنځ سیالۍ په لار اچول سوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا دغه لوبې به د نوو ځوانانو لپاره څومره مؤثرې وي او د کورني کرکټ د کیفیت د ښه کولو لپاره به څومره ګټورې وي. په کندهار کې د زونونو په کچه 3 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې چې په دغه سیالیو کې 15 زونونه بوست، سپین غر، بند امیر، امو او میساینک شتون لري. د کندهار د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دغه 3 ورځنۍ سیالیو کې هغه لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی چې د افغانستان په کورني کرکټ ګریډ 1 او ګریډ 2 ټورنمنټونو کې ښه ځلېدلي وي. د دوی په خبره له دغه سیالیو هغه کسان هم انتخاب کړي چې په ملي او 19 کلونو لوبډله کې د لوبېدو وړتیا لري. هغه لوبغاړو ته پکې برخه ورکول شوې ده چې د افغانستان د کورني کرکټ په ګریډ 1 او ګریډ 2 سیالیو کې پرفارمنس کړي او د هغه ترڅنګ د افغانستان د ملي 19 کلونو لوبډلې هغه لوبغاړي چې ورباندې کار کیږي او راتلونکي ورته پلانونه لري هغه لوبغاړي په بېلابېلو لوبډلو کې یوځای شوي دي. دغه سیالۍ د افغانستان د کورني کرکټ تر چتر لاندې ترسره کیږي چې دغه دوهم ځل دی چې ترې ډېر میچونه ترسره کېږي. دې څخه مخکې 2019 کال کې هم د ترې ډېر سیالۍ ترسره شوې. دا ځل یې دوهم سیزن دی چې په کندهار کې ترسره کېږي له ښه مرغه. همدارنګه عبید زیاتوي چې د دغه لوبو څخه یو شمېر لوبغاړي له 19 کلونو او ملي لوبډلې سره یوځای شوي دي او د ملي لوبډلې سره د زمبابوې خلاف لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د دغسو سیالیو نتیجه دا تاسو نن نعمان شاه وینئ په دې ګراوند کې، تاسو نن بلال ترین وینئ، تاسو د دې زون ترڅنګ د نورو زونونو ځوان لوبغاړي وینئ، تاسو الا نور وینئ، تاسو په نورو لوبډلو کې نور لوبغاړي عبدالهادي وینئ. دا د دغه کورني کرکټ د پیاوړتیا ثمره ده. کله چې دغه ټورنمنټونه ترلاسه کېږي تاسو هغه لوبغاړي چې په له کلبونو راپورته شوي هغوی دلته خپل پرفارمنس کوي، هغوی دلته خپله وړتیا ښیي. دا د همدغه ټورنمنټونو نتیجه ده چې موږ نن د هیواد په ملي لوبډله کې ځوان لوبغاړي لرو چې هغوی له کورني کرکټ له شپږیزې څخه له لیستې څخه له پورډې څخه هغوی انتخاب شوي دي. تاسو وکتل په تېر کال کې د لیستې او پورډې ټورنمنټ څخه شهیدالله کمال او ریاض حسن او ځینې نور لوبغاړي چې اوس د افغانستان ملي لوبډلې ته انتخاب شوي دي، مخکې هم تللي او دا اوس بیا انتخاب شوي دي. لوبغاړي هم د دغه لوبو څخه خوند اخلي او وایي د دوی لپاره کورنۍ سیالۍ ډېرې مهمې دي او د بورډ له مسؤلینو غواړي چې دغسې کورنۍ سیالۍ برابرې کړي او نوي ځوانانو ته چانس ورکړي. د لوبې چې برابرۍ مسؤلینو څخه مو غوښتنه ده چې نوي ځوانانو ته ډېر چانس پکې ورکړي او ډېر فوکسه باید نوي ځوانانو ته ځکه هغه د راتلونکي لپاره وینده ده. نړیوال کرکټ د زیاتمن به ډومېسټیک کرکټ ټاپ کوي، ډومېسټیک کې به ښه پرفارم کوي نو بیا به نړیوال لوبو ته ځي. دا لوبې ډېرې ګټورې دي. ډومېسټیک د همدې دپاره کېږي چې نړیوال لوبو ته لاره پیدا کړي. مسؤلینو څخه همدا غوښتنه ده چې ایونټونه زیات کړي، داسې لوبې زیاتې کړي او نوي ځوانانو ته چانسونه پکښې ورکړي. یاده دې وي چې دغه ټورنمنټ د افغانستان د کورني کرکټ تر چتر لاندې دا دوهم ځل دی چې په کندهار کې ترسره کیږي او د مسؤلینو په خبره راتلونکي کې دا ډول لوبې به د پوهنتونونو او مکتبونو ترمنځ په لاره اچوي. له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پورې رب سپارم ښې چارې.